خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک. هیڅ خندا مې له دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تلي تلي خلک. خبر نه یم چې و کومه خوا ته لاړ شه، لیدی نشي هغه ما لیدلي خلک. لکه زګ چې د اوبو په مخ کې درومي، هسې درومي په دنیا راغلي خلک. دریغه یو ځله خو بیا په دنیا راغی، له جهانه په ارمان وتلي خلک. هزار حیف دی چې په خاورو کې لاړه شي، په چووا او په چندڼ لړلي خلک. رحمان هسې ګوښه خوند له خلکو بیا موند، چې هرگز نه دی دا خوند موندلی خلک. ملګرو د عبدالرحمن بابا دا نور کلام خو ډیر آسان و، خو د دې آخري 2 شعرونو مطلب به درته بیان کم. وی هزار حیف دی چې په خاورو کې لاړه شي، په چووا او په چندڼ لړلي خلک. چووا او چندڼ یو 2 خوشبوداره بوټي دي، ډیره خوشبويي کوي. عبدالرحمن بابا وایي چې هغه خلک چې په دنیا کې ځان باندې خوشبویان اچوي، ځان صفا سوتره ساتي، ځان په تنګړی باندې سنډي، خو ولې دا خلک اخره کې په خاورو کې لیت پیچ شي او په خاورو کې خښ کی. او بیا وی عبدالرحمن بابا وی رحمان هسې ګوښه خوند له خلکو بیا موند، چې هرگز نه دی دا خوند موندلی خلک. عبدالرحمن بابا وی زه د خلکو نه لرې شوی ما، تنهایی مې اختیار کړې ده او په دې کې ماته یو زبردست او عجیبه غوندې خوند میلاو شوی دی. خلک ته دې تنهایی د خوند نه خبر نه دي. ملګرو دا د رحمان بابا کلام تاسو سره مې شیر کو، که خوښ مو وي لایک ورکئ، ملګرو سره شیر کئ. اجازت غواړم د الله په امان.